أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 290. په دې آیات کریمه کې رب عز وجل د طلاق اړوند متعدد احکام بیانوي. که ستاسو یاد دي په تیر درس کې هم د طلاق اړوند خبره وه، خو هغه د عدې اړخ کې چې څه احکام و هغه بیان سوه. په دې آیات کریمه کې د طلاق د شمیر په اړه باندې او د طلاق اړوند چې د مال د ورکولو څه خبره ده په دې اړه باندې بیان دی. او دا خبره هم مخکې موږ کړې وه چې تر اسلام مخکې کفارو د طلاق حکم درلودی، خو شمیر معلوم نو چې یوې ښځې ته به یې خوا بده سوه طلاق به یې ورکوي. کله چې به هغې اراده وکړل چې ولاړه سي پر خپل مخ باندې، ده به ورته ویل چې نه ما بېرته تا ته رجوع وکړل، ته نوره نشې تللی. بیا به څه وخت بعد طبیعت ورته خراب سو، بیا به یې طلاق ورته ووایه. کله چې به هغه تلل، ده به بیا ورته ویل چې ما تا ته رجوع کړې ده. او کله کله به یې دا رجوع په دې نیت ورته وکړل، غوښتل یې چې دا ښځې ته یو ډول ازار ورکړي، یو ډول مصیبت کې واچوي. ناسته به ونو، بل ځای به هم نسوای تللی، بل میړه به یې هم نسوای کولی، د قریبانو کره به هم تللی نسوای، ده به هم جامه و نفقه او د دې ضروريات نه ورپوره کول. رب عز وجل دا حکم نازل کی او وی فرمایل الطلاق مرتان، طلاق دوه ځلې دي. دوه ځلې ته رجوع کولی سې، دریم وارې طلاق که دې ورکړي بیا رجوع نسې کولی. اوس نو دلته څو احکام باید زده کړل سي او څو حکمونه تر نظر تیر کړل سي. اوله خبره دا چې طلاق دا نارینه ورکولی سي، ښځه طلاق نسي ورکولی. طلاق د نارینه حق دی او طلاق د ښځې حق نه دی. په دې اړه د سید الرسول صلی الله علیه وسلم څخه وعید ثابت شوی دی چې یوه ښځه ناحقه د خپل خاوند څخه طلاق غواړي، د پیغمبر علیه السلام څخه ثابته ده چې پر دې ښځې باندې د الله غضب دی، پر دې ښځې د الله لعنت دی چې یوه ښځه بدون دلیل یوازې د خپلو خواهشاتو د پوره کولو نه د شرعي معیار په وجه د خاوند څخه طلاق غواړي. دا بده ښځه ده او ښځه خو نو بیخي طلاق نسي ورکولی. اوس دلته یوه خبره دا ده چې د مسلمانانو لپاره خو معیار عقیده ده چې الله او د الله پیغمبر حکم ورته وکړي چې طلاق د نارینه حق دی، ښځه حق نه پکښې لري. نو ټول مسلمانان که نارینه دي که ښځې نه دي پر سر سترګو دا خبره قبلوي چې ولې نه، الله حکم کړی دی، حتما د الله په حکم کې ګټې دي، د الله په حکم کې حکمتونه دي، پر دې موږ ته الله اجر راکوي چې د الله دا حکم ومنو بدون چون و چرا پر سر او سترګو مسلمانان قبلوي. البته هغه کسان چې په زړه کې خیری پیری او کجی وي او یا دین ته عقیده نه لري، هغوی نو دا سوالونه راپورته کوي چې نر او ښځه دا دواړه د الله مخلوق دي، ولې د طلاق حق
نارینه ته ورکول سوی دي او ښځې ته نه دی ورکول سوی. نو ښځه خو هم داسې انسان ده لکه نارینه. نارینه چې هر کله یې زړه وغواړي، هر کله یې نفستنګي وسي، ښځې ته طلاق ورکوي. ښځه نو چې هر څونه د خاوند په عذاب وي، الله به ناست دی، د طلاق حق نه لري. دا هغه کسان دا سوال راپورته کوي چې په زړه کې ناروغي کجي وي او یا د لوی سره دین ته عقیده نه لري. حال دا چې شریعت مقدسه هر حکم د عدل او د انصاف په تعلق تللی دی. په هیڅ حکم کې داسې نشته چې د یو مخلوق حق دې تر پښو پکښې لاندې سوی. دا چې خاوند د طلاق حق لري، ښځه نه لري، دا اصلا نارینه ته هم الله خپل حق ورکړی دی، ښځې ته هم حق ورکړی دی او د دې د تبائع مطابق یې ورکړی دی. پر دې خبره باندې مخکې درس کې موږ تفصیلي خبره وکړله چې ښځه په توان، طاقت، فکر کې تر نارینه ضعیفه ده او پر دې مو دلایل وویل، انشاءالله ثابته سو ټولو ومنله چې ښځه په قوت، طاقت، فکر په دې ټولو کې تر نارینه ضعیفه ده او نارینه په قوت کې ورباندې زیات دی. نو ضعیف انسان چې د دې مسؤلیت کم وي، قوي انسان چې وي دغه مسؤلیت ډیر وي. لکه یو ماشوم چې راسي او هغه د 4-5 کالو وي، د دې 4-5 کالو ماشوم ته څوک نه وایي چې واخله دا 22 منۍ بوجي یوسه، د غنمو ډکه د کور ته یوسه، ځکه دا کار د ماشوم نسي کولی. اما که یو 20 کلن ځوان راسي هغه ته واخله دا بوجي یوسه، هغه یې په عمله وړي. ماشوم ته څه وایي؟ ماشوم ته نو لوی کار دا دی چې یو ګیلاس په لاس ورکړي دا کور ته یوسه. نو دلته چون ښځه ضعیفه ده، ښځې ته یې داسې حق ورکړي چې د دې په درد وخوري. ښځې ته یې د مهر حق ورکړي چې ښځه ضعیفه ده، ناتوانه ده، قوت یې کم دی. دا امتیاز یې ورکړي چې ښځې ته واخله مهر ستا حق دی. مهر به تا ته خاوند درکړي. ښځې ته چون ضعیفه یې، تا ته به خاوند خوراکه درکړي سهار و ماښام، تا ته به خاوند جامه درکړي، تا ته به خاوند د اوسېدو ځای در پیدا کړي، تا ته به خاوند دوا درکړي. دا ټول کارونه به د خاوند د غاړي. خاوند ته یې بیا د طلاق امتیاز ورکړي. که ستاسو یاد دي هلته دا خبره مو وکړله چې د نارینه په مزاج کې استقلال خوښ دی، ریاست و فوقیت یې خوښ دی. طبعا و فطرتا نارینه داسې جوړ دی. نارینه فطرتا په دې نه خوشحاله کېږي 20 مهر ورکړي ویا دا مې نه ده خوښه، خو ملکي دې زما یې، اختیار دې زما یې. اما ښځه بیا فطرتا دې ته جوړه ده چې څوک همکاري ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي. ښځه په دې خوشحاله کېږي چې مهر ورکول شي. نو ځکه شریعت مقدسه نارینه ته د طلاق امتیاز ورکړي او نارینه دا طلاق هر ورځ نه کاري، ځکه دی عقل دانا دی. تر ښځې په پرتله یې حوصله زیاته ده، فکر و تدبر یې زیات دی، سوچ یې زیات دی. دا که د نارینه سوچ زیات نه وای، دا خبره مو وکړله چې د تاریخ په اوږدو کې نارینه حکومت کړی دی، د زور په موټو نه بلکې د عقل او تدبیر په لرلو سره حکومت هم پر ښځو په تاریخ کې کړی دی او هم پر نور حیوانانو کړی دی. په زور حکومت نه کیږي. که په زور حکومت وای نو ځینې حیوانان چې هغه تر نارینه و څو چنده زورور دي بیا هم هغه حکومت نه دی کړی، نارینه و کړی دی. د نارینه و تدبیر زیات دی. نو چون د نارینه تدبیر زیات دی، دا طلاق خو یو داسې شی دی چې کله یو څوک ښه فکر یې نه یې کړی طلاق تر خوله راوباسي، بس د ځان ژوند هم تباه کړي، د ښځې ژوند هم تباه کړي. نو دغسې یوه وسیله، خطرناکه وسیله چې یو کم عقله کم تدبیره ته په لاس ورکړې، دا د پوهې فیصله ده. هغه ناپوه هم بې امتیازه الله نه دی پرېږدي، هغه ناپوه ته هم امتیاز ورکړی دی، خو یو خطرناکه شی نه دی ورکړی. هر څونه وختونه چې د طلاق پیښه راغلي دلته سره پښیمانه یي، ولا تر خوله مې طلاق ووتې. په ژوند هوښیار سړی نه دی راغلی چې ویلي چې ولا مولوي صاحب ما ته خو پیښه شول، دا د طلاق خبره مې تر خوله ووتې. هوښیار سړی دا کار نه کوي. اکثره دا نوي ځوانان ناپوهان یا هغه کسان چې دماغ خراب وي، قهر و غلبه زور ورباندې وکړي. دلته دارالفتاح ته دغسې خلک راځي چې طلاق ځینې پېښ شوی بیا په پښیمانۍ. نو دا خو د تدبیر او د هوښیارۍ کار دی. هغه ناپوه، هغه کم تدبیره، هغو ته یې د مهر حق ورکړي، هغه ته یې د جامې و نفقې سکنا حق ورکړي. دا مدبر انسان ته دا داسې شی په لاس ورکړي چې هغه د تدبیر شی دی. او شل ستړیا وي نو بیا نورې ور د غاړې کړلې، د هرې خوا چې یې کوې ښځې ته به د اوسېدو ځای پیدا کوي، جامه، نفقه، دا به پیدا کوي.
دا خو هغه عقلي خبره شو. دا ځکه زه اوس وایم چې دا بېدینان او دا سیکولران او دا پزلو کې چې ناروغي د شکل د مسلمان دی د دې تش په نامه یا مشت راځي یا نه راځي، مګر پټ پزلو کې غټ ګمراهي د دې ځوانانو طالب العلمانو عام سادهګانو په خپزيونو کې بس دا شیان ور اچي، خلک په تشویش کې اچي. نو ځکه اوس وایم چې د خلکو په ذهن کې دا خبره ناشته. دوهمه خبره نو دا ده چې طلاق چې یو څوک ورشدي ته ورکي، نو طلاق ابغض د مباحات دی، قطعا به چې ضرورت نه ورشدي ته به طلاق نه ورکي. په طلاق کې ډېر تاوانونه دي. که سړی د عقل او د فکر څخه کار واخلي، هم د ښځې پکښې نقصان دی او هم د نارینه پکښې نقصان دی، خصوصا په داسې ټولنه کې او په داسې عرف کې چې هلته طلاق عیب وي. په داسې ټولنه کې دا د خلکو عرف، د خلکو رواج، دا هم چې د شریعت سره په ټکر کې نه، دا په شریعت کې خورا غټ اعتبار لري. د شریعت دپاره تر قرآن، حدیث، اجماع، قیاس وروسته عرف دا پسته شرعي حکم بدلی. یو حکم چې په آیات یا په حدیث ثابت نه وي، غیر منصوص وي، د فتوا په قانون باندې عرف دا مستقل دلیل دی، او هغه عرف، هغه رواج چې هغه د شریعت سره په ټکر کې نه وي، هغه معتبر دی. لہذا یو مسله کتاب راوړی وای که چیرې یو امام لنګوټه ونه تړي لمونځ پسې جایز دی که یا؟ جواب لیکلی دی هو بالکل جایز دی، هېڅ پروا نه کوي. اما که په یو ټولنه کې په یو عرف کې لنګوټه نه تړل عیب ګڼل کېدل، بیا په دا امام پسې لمونځ مکروه دی. ګوره دا عرف ته دومره اهمیت ورکړی. نو داسې عرف چې په هغه عرف کې طلاق عیب وي، هلته د دې عیبه بیخي ځان ساتل پکار، او په دې کې د ځان د اولاد تباهي ده او د هغه میرمنې د ژوند تباهي ده. نو هغه وخت به یو سړی طلاق ښځې ته ورکوي چې کله هغه شرعي مراحل اراده یې کړل، هغه وخت به طلاق ورکوي چې دا ښځه ناشیزه وي. ناشیزه ښځه څه ته ویل کېږي؟ چې د الله او د خاوند حدود نه برپایه کوي. د خاوند حدود او د خاوند حقوق یې دا نه دي چې تا ولې ډوډۍ نه ده پخ کړې، تا ولې کالي نه دي پرېولي، تا ولې سرای نه دی جارو کړی. د خاوند اصلي شرعي حقوق دا دي چې د فرش ته طلب کې دا حاضرېږي، د ځان د نظافت خیال ساتي، د ده بې اجازې د کوره نه وځي. دا د خاوند حقوق دي. نو د پر خپل سر د کوره وځي او یا د ځان د نظافت خیال نه ساتي، یا د خاوند د طلب وروسته حاضرېږي نه. په داسې صورتو کې یا په داسې صورتو کې چې دا بېدینې لمونځ نه کوي، درواغ وایي، نور شرعي عیبونه پکښې، نو د دې دپاره به اول د خپل دعوت ورته کوي. که چیرې هغه دعوت ته اصلاح نه سوه، بیا به داسې وکړي یو اندازه سزا به ورکړي، دومره قدر سزا چې پر بدن یې ټپ پیدا نسي او اډ یې مات نسي. داسې سزا نه لکه زموږ د خلکو ته چې ډانګ تر سر ورته واړوي، سترګې یې ورشنې کړي، بدن یې ورشین کړي، داسې وهل حرام دي. که په هغه هم اصلاح نه سوه، یو شی راڅه پاته سو، په دوهم قدم کې به ځای ځینې جلا کړي، او که په هغه اصلاح نسي، په دریم قدم کې به یو اندازه سزا ورکړي، او په څلورم قدم کې به بیا یوه جرګګۍ جوړه کړي د خپلو قریبانو او د دې د قریبانو په ګډه به دې ته نصیحت وکړي. که په هغه هم اصلاح نه سوه، نو بیا به یو طلاق ورکړي. هغه طلاق به هم په طهر کې ورکړي، په حیض کې به یې نه ورکړي. که چیرې په هغه هم اصلاح نه سوه، نو طهر چې تېر سو، د هغه بل حیض رالی، بل طهر رالی، بیا به دوهم طلاق ورکړي. په دې د عیدې په شپو کې به دی هم فکر کوي چې معادله لار یې پیدا کړي، تا به هم فکر کوي چې ځان اصلاح کړي. هغه دریم طلاق چې ورکول سو، نو نوره دا ښځه د دې سړي څخه جلا سوه. دا سړی نسي کولی چې بیا د دې ښځې سره نکاح وکړي، نه په رجوع نه په نکاح، بېرته د ده په نکاح کې راتلای شي. اوس نو دا خبره خو دلته شریعت مقدسه په د آیت کریمه کې بیان کړې ده. په پسې آیت کریمه کې بیا دا خبره کوي وایي که تر 3 طلاقو وروسته چا اراده وکړه، نو بیا به څنګه کوي. خو په دغه طلاق کې لا څه خبرې نورې هم شته. یوه خبره دا ده چې طلاق سړی یو ښځې ته ورکوي، هغه ښځه چې واده سوي، خاوند ورسره یو ځای سوی، یو ډول حکم لري. هغه ښځه چې خاوند نه یې ورسره یو ځای سوی، بل ډول حکم لري. ناواده سوې ښځه که چیرې چا طلاق ورکړي، نو نیم ولور د دې ښځې پر دې خاوند لازم شو. په نکاح کې چې هر څومره ولور ټاکلی وي، نیم ولور به ورکړي. البته که یو طلاق ورکړي، بیا د رجوع حق نه لري. دا اول طلاق باندې دغه غیر مدخول بها ښځه یا دا ناواده سوې ښځه دا باینه ګرځېږي. او که ثلاثه طلاق یو ځای ورکړي، که څوم دا طلاق بدعي دی خو واقع دی، او که تر واده وروسته
یا د خاوند د مطلق تر یو ځای کېدو وروسته مطلق یو ځای کېدل دا چې ښځه او خاوند نکاح وکړي په یو کوټه کې سره یو ځای سي کوم مانع شرعي د جماع کولو موجود نه وي که څوم جماع ونه کړي بیا هم د دې ښځې مهر بشپړ پر دې خاوند لازم سو دغه د ولور حق بیا دی نه لري چې ووایي چې دغه ولور بیرته ماته راکړه. البته دلته الله عز وجل اشارتا دا خبره یاده کړې ده، ډېر تفصیل یې نه دی کړی، بل ځای کې بیا شته تفصیلي حکم. که چیرې یوه ښځه دینداره وه او خاوند یې بېدینه و، د دیندارې ښځې د شریعت په چوکاټ کې د دې خاوند سره ژوند نه کېدی، نو بیا دا ښځه به خاوند ته پیشنهاد وکړي چې زه به تا ته دومره مال درکم، ته ما ته طلاق راکړه. دې ته په شریعت کې خلع وایي. دغه خلع جائز ده. دا په کم صورت کې چې د ښځې خواهشات او د دنیا مقاصد مطلوب نه وي، بلکې الله یقیم حدود الله، پر دې بیریږي چې دوی د الله حدود نشي برپایه کولی، نو بیا ښځه پیشنهاد ورته وکړي. دا د خلع حکم هم په دې ځای کې الله تبارک وتعالی بیان کړی دی. راځو د دې آیتو ترجمې ته. الطلاق مرتان، طلاق دوه ځلې دی. هغسې نه ده لکه کفارو چې به په خپله خوښه هر څومره طلاقونه ورکول. دا دوه ځلې چې پوره سول بس اوس نو که د بل واري طلاق ورکړي نو بیا خپل په نکاح کې نشي راوستلی. نو وروسته تر دې دوه ځلو فامساکم بمعروف، نو بیا ساتل دي د دې ښځې په نیکه طریقه سره چې راویې ګرځي، او تصریح باحسان، یا رخصتول دي په نیکه طریقه باندې. ولا یحل حلال نه دي لکم تاسو ته ان دا تأخذو چې تاسو واخلي مما د هغه مال څخه آتیتموهن چې تاسو دوی ته ورکړي دي شیئا څه شی، هغه مهر چې مو ورکړی دي هغه بیرته نسي ځینې اخیستلی. کفارو دا کار هم کاوه چې یو ښځه به یې په نکاح کړه، څه وخت بعد به یې طلاق ورکاوی، راوړه هغه ولور چې ما تا ته درکړی وو، تو خو په دا ولور نه ارزېدلی، هغه مهر و ولور دا به تاسې بیرته نه ځینې اخلي. الا ان یخافا، الا خو بیا اخیستلی سي ان هغه وخت یخافا کدی بیریدل الله اصلا ان لا دی، ان پر دې باندې لا یقیما چې دی به قائم نه کړی سي حدود الله د الله احکام. فإن خفتم، پس کچیر تاسې بیریدلاس ان پر دې باندې لا یقیما چې دی به قائم نکی حدود الله د الله احکام، فلا جناح، فس گناه نسته علیهما پر دې دواړو باندې فی مفتدت به، په هغه مال کې چې دا ښځه فدیه ور باندې ورکړي، یو څه مال ورکړي چې دا واخله ما ته طلاق راکړه، چې دې ته بیا خلع وایي. تلک حدود الله، دا د الله حدود دي، د الله تړلي پولې دي. فلا تعتدوها، تاسو تجاوز او تیری تر دغه تړلو پولو مه کوئ. ومن یتعد حدود الله، څوک چې تیری او تجاوز د الله تر حدودو د الله تر تړلو پولو کوي، فاولئک دغه کسان چې دي هم دي الظالمون، هغه کامل ظالمان دي. اوس نو بیا پسې الله تبارک وتعالی دا حکم بیانوي که چیرې تر دې دوه طلاقو وروسته بیا هم یو چا طلاق ورکوي، نو بیا حکم دا دی چې دا ښځه دته بیا نه روا کېږي، البته په یوه طریقه سره. هغه طریقه دا ده چې ده دا دریم ځلې طلاق ورکوي، دا به عده تېروي. کله چې عده پوره کړل بیا د یو بل خاوند سره نکاح وکړي، هغه خاوند یو ځایوالی ورسره وکړي، بیا یې په خپله خوښه طلاق کړي او بیا عده پوره کړي. بیا نو که چیرې د اول میړه وغوښتل چې نکاح ورسره وکړي کولی شي، او دغه دوهم خاوند چې په نکاح کوي دا به هم د تحلیل په نیت نه کوي چې مطلق زه بیرته و هغه سړي ته روا کړم، دا شرط به نه وي، ځکه پر هغه کس باندې د پیغمبر علیه السلام د لوري څخه بد ویل سوي دي چې یو څوک محلل وي محلل له غواړي ښځه چاته حلاله کړي په دې وجه نکاح وکړي، او پر هغه چا هم بد ویل دي چې د هغه دپاره دا کار کېږي په دې شرط او په دې نیت به نه وي. ځکه الله جل جلاله فرمایي فإن طلقها، پس که چیرې دغه سړي طلاق کړل دا ښځه فلا تحل له، پس نو دته بیا حلاله نه ده من بعد وروسته تر دې دریم طلاق، حتی تر هغه مهاله تنکحه چې دا نکاح کوي زوجا غیره، د یو خاوند سره چې غیر د دې اول خاوند څخه دی، او هغه یې په نکاح کې او بیا بیرته یې طلاق کې عده هم پوره کړي. فإن طلقها، پس که یې چیرې طلاق کړل دا ښځه، دغه دوهم خاوند طلاق کړل، فلا جناح، پس ګناه نسته علیهما پر دې دواړو باندې، پر دې میرمن او پر هغه اول میړه باندې، اندا
یتراجعا چې دوی بیرته رجوع سره وکړي. ان ظنا که چیرې د دې ګمان و ان پر دې باندې یقیما چې قائم کې حدود الله، د الله حدود قائم کې. وتلک حدود الله، دا د الله حدود دي، د الله د لوري څخه تړلي پولې دي. یبینها چې بیانوي الله پاک هغه حدود لقوم هغه قوم لره یعلمون چې دوی پوهیږي. د هغو دپاره الله عز وجل دا احکام بیانوي. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. په دې ځای کې الله تبارک وتعالى یو بل حکم بیانوي. هغه حکم دا چې کفارو خو به ښځو ته پر دې ترتیب ډېر ازار ورکاوه. نو یو ترتیب دا هم و چې کله به یو سړی طلاق ورکړي نو دا ښځه خو 3 میاشتې یا 3 حیضه، هغه ښځه چې حیض ورته راځي هغه به 3 حیضه انتظار کوي. اوس نو دا 3 حیضه چې پوره کېږي، په دې 3 حیضو دننه کې دا خاوند د رجوع حق لري، که یې په د اول طهر کې رجوع ورته کول، که یې په دوهم کې ورته کول، که یې په دریم کې. نو بعضې خلک د دې دپاره چې پر دې ښځه سرګرداني راولي، عیده ورباندې اوږده کړي، داسې کوي چې کله یې طلاق ورکړي هغه 3مه میاشت چې لا نه یې پوره بیا رجوع ورته وکړي، بیا طلاق ورکړي. د هغه وخت څخه به بیا عیده پوره کوي، بیا رجوع ورته وکړي او بیا هغه عیده پوره کوي. د دې دپاره چې عیده ورباندې اوږده سي یا یو ډول تکلیف و ازار ورکړي، نو الله عز وجل دا حکم نازل کړي چې کله د دې هغه نیټه پوره سوه نو بیا تاسې یا رخصت کی او یا دا چې دا ښځې راوګرځوئ په نیکه طریقه باندې، د ازار په نیت او د تیری او تجاوز په نیت دا کار مه کوئ، دا ظلم دی. هر څوک چې ظلم کوي الله ورته سزا ورکوي. ځکه الله جل جلاله فرمایي واذا طلقتم النساء، کله چې تاسې طلاق ښځو ته ورکړي، فبلغن ورسېدلې دي اجلهن و نیټو ته د دې و خپلو نیټو ته ورسېدلې، فامسکوهن فستاس راوګرځوئ دي بمعروف په نیکه طریقه سره، او سرحوهن یا تاسې دې رخصت کړي بمعروف په نیکه طریقه سره. ولا تمسكوهن، تاسو دې مه راګرځوئ ضرارا د پاره د ضرر، لتعتدوا چې تاسو تجاوز او تیری ظلم ورباندې وکړي. ومن هر هغه څوک یفعل ذلك چې دا کار وکړي فقد ظلم نفسه، هغه پر خپل ځان ظلم وکړي، ځکه الله عز وجل ورته سزا ورکړي. ولا تتخذوا، تاسو منیسي آیات الله، د الله آیاتونه هزوا په ټوکو سره. واذکروا، تاسو یاد کی نعمت الله، د الله نعمتونه علیکم پر تاسو باندې. وما انزل علیکم، او هغه څه چې الله نازلوي پر تاسو باندې، پر تاسو یې څه نازل کړي دي، من الکتاب، د قرآن څخه، والحکمت، او د علم څخه، یعظکم به، تاسو ته په هغه سره پند درکړي، پوهه درکړي، لاره درته ښیي. واتقوا الله، د الله څخه وویریږئ. واعلموا، او تاسو پوه سئ، ان الله، یقینا چې الله پاک بكل شیء علیم، پر هر شي باندې پوره علم لرونکی دی. ستاسو ټول اعمال، ستاسو نیتونه، ستاسو اقوال اوري او ویني، ستاسو د عملونو مطابق به ستاسو سره حساب وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.